نظر خدای صاحب نه لګېده دا په شرمولو چې دیکې در کړو نیت یې لا بېل خوښوي د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې دا غریب ګرځي اس په سړي باندې دې ستړی ستومانه راشي هر سال الحمدلله دا خدای ورکوي د سړي په لاس یې ورکوي عزتمنده ښځه چې هغه شکر ادا کړي چې صالحه ښځه د خدای شکریا ادا کړي د خدای شکریا ادا کړي او بدعمله ښځه دا چلونه کوي هغه د خاوند په ستړی نه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي کور ته راشي د ښځې مقصد ترې تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړي ادله په لاسو خپې لږ زور وکړي چاپي دله وکړي خاوند مې ستړی راغی ورګې لږ زور ولو په لاسو ښودله لږ زور وکړي چای دله زر پخه کړي بالښت ته تکېږي او چې اوده شي اوده نو ای ماشومانو شور مه کوئ پلار هم ستړی دی یو پوټی خوب وکړي دا ښځه جنت دی جنت ښځې ډېر ستړی مې او پیالې چې ورېږه په منډه در پیدا که چیني ني د ګاونډي د کور نه په بدل غواړي خو راوړي والا که پی ني برقه په سر کې د ګاونډي د کور نه راوړي خو چای والا پخه کړي که چای خلاصوي ګاونډي د کور نه په وغواړي یو پیاله چای راکړه مونږ به بیا وروسته درکړو خو خاوند خفه کوي نه خوشحاله وساتي د دې ښځې نه خدای خوشحاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومانه راشي رمبي کېږي ولور کېږي او خولې ته بیږي او دا کینې وایي چې هېڅ ښځې ډېر ستړی وي او دوه لاسه راباندې کېده ځه مړه دوه لاسه کېده دوه لاسه موږ ځان له ستړي یو یو پیاله چای پخه کا بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کې بیا به سره څه کې دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکرګزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی ولا یوړل او مرچکې او دا وټکوه وخوره دا شکرګزاره ده او چې غوښه دی ولا یوړه داسې راته وګوري مړه توره غوښه دی راوړه خلقه خو به دې راوړې وه ټول عمر خولې مسخا شوې چې د نارې غوښه خو به دې راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی ادا نه که د خدای شکر هم نشي ادا د خاوند شکر به ادا کړي للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې دوی څه وایي دوی نه 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 موږ څوک نو ټول سړي خو تباه و برباد شو سهار نه ماسخوتنه پورې خولو جب جوب راشي ستړی ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایي څو جوړې 5 شپږ دا مې د اومې جوړه اومه کې باچو یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي که دا مې د نکریزو شپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ورته ویل لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي وادي یا یو جوړه یا دوه جوړې شکر دې موږ په دې خوشحاله یو خاوند ولا په شوق راوړي دا جامې جوړې او ورته خوشحالي الحمدلله خو دې د پاسه به دا نه وایي چې د ما حق نشته مولوي جګر صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به وایي ټول حقونه ولا موږ ورکړي دي خو یو یې پاتې او هغه یو حق یې دا دی چې د بالا مڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا را باندې سوره شي او ګرځو دغه یو پاتې دی باقي حق به نشته الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی الحمدلله شریعت وای په خپل کور کې کینا او د کور سردار که د خاوند دی چوی او جمدی کېږي او کمړ کېږي تاله به راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي ولې خدمت ولا کوي ښځه بچي ولا ساتي ولا خبره نه ده ماشومانو پوزې ولا پاکوي ماشومانو سره غریب ژوند تباه شو کم ماشوم چې بچی ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورځي که نه ماشوم جړی او موږ دې د خوبه وویستو غریبه د خوب نه وتله څه چې ته ویې د خوبه وویستو خو چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو که نه او کنځل نخرې به په ښځې ته کې په حسد ته مور سره چې ماشوم نه قلالیږي یو بوټی ورسره په ډونډونګي باندې والو ماشوم ورسره قلار غول چې یو کې ته ترې کرکه کې او هغه غریبه هغه ماشوم بوځي او هغه متیا دی ولا په لاسونو پاکوي ورونی انزل آسان کار دی ځکه نه د خپل زوی ورونی ته ووینځه د یو خپل زوی ورونی یو سړی دې ووینځه زه به نام دې سړي ته ووایم هغه غریبه لګیا د هغه ورونی ولا هغه د متیازو هغه وینځي د غول هغه وینځي هغه پیمپرې ورته اچوي او د هغې نه چې ټول کوناټي د غولو ډک شي ولا وینځي پوزه ولا پاکوي صفایي ولا کوي او ګرځوي یې غریب خوشبو 15 منټه پس متیازې کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیازې کوي او صفا کوي آسان کار دی دا د ښځې ډیوټي غریبه برباد شو په ماشوم په دې کې مونږ په ښځو ظلمونه کوو په ښځو به ظلم نه کوئ جاتې به نه کوئ ښځو تا د کور څوکیداره ده
ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی د میلمه عزت ښه مزېدار څه چرګوټۍ راوړی هغه یې صفا کړي هغه یې ووینځي هغه یې دله پوخ کړي ته یو کټوۍ پخه کړه چې پته راته ولګي آسان کار ځکه نه ته یو پنځه دړی دانې صفا کړه پاکې کړه په چج باندې بیا مټې مې خوږېږي دانې غنم جوار دله هغه صفی کوي ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه ته وینځلی شي جامې جامې دله غریب وینځه اوچۍ استري کول یو کمیس استري کول مونږ ته ګران دي هغه غونډ د سار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده ښځه لګیا ده جامې استري کوي او د خاوند عزت په هغې ستا څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی میلمه دې ښه مزېدار سور کړی چرګ ولېږي ښه مزېدار خوراک وله ولېږي ښه مزېدار که لږه یې پکې مالګه زیاته کړه وایه که لږ یې شی خراب پوخ کړه وایه که دا ټول ښځې کوي نو چې دومره خدمت ښځه کوي ته به د ښځې قدر کې احترام به کې جون به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره جون تېر کړي ظلم به په ښځه بلکل نه کوي زیاتې به نه کوي لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې ردوي هغه مارک دی ښه میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بېشک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم زما د سترګو نه زه فایده علم پوزې نه زه اخلم غاښونو نه زه اخلم لاسونه نه زه اخلم بېشک بلکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما ردی وجود څوک دی الله که ته د دې خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دې سړی پیدا کړی و که او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا پالج دی ولې وي دا سترګې دې ولې ړندېږي د پلار چې دې دا وجود و دا مړ کېده ولې د مور چې دې دا وجود و دا مړه کېده ولې دا خپې کونډی دې ولې خوږېږي دا غوږونه دې ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دې مالی را کړی د چا دی الله او مرضی زما نو که ته مسلمانه نه نو بیا وایه او که مسلمانه نو اختیار به زموي او مرضی به د چا وي الله به قسم په خدای کتبی اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي میں آوارا میں بد چلن فخر کوي چې دا آواره ګرد یم فخر کوي چې زه بد چلن یم فخر کوي په دې خبره چې زه بد چلن یم او سړیا الله بېدبي دې معافي دا خبره خولې له راله نه ده پکار خو زه ویم درته وایي که په ما باندې ترکاري ګرمی نو بړستن ځان له بیا په خپله ګرموم نو څه خبره ده او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم ستا په ماسته لکه دا د زنا خبرې نه دي او پرده په شریعت کې مولا رستی ده مولا پرده مرده پکې نشته پرده مولا نه ده رستی پرده رب العالمین رستی رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے مبارک پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایه لوڼو ته دې مو وایه د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان د پاسه پړونې بورقه راواچي دا ما ویلي دي که دا الله ویلي دي نو که خدای منې خو خدای ویلي دي او که خدای نه منې نو بیا راخبره زه خو صرف د الله خبره درته دراسم ما خو نه دي ویل او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي زمونږ په اعتماد دی هسې تاسو نه تپوس کومه په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیاتو که په دوی وایه په هغوی د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیاتو که په دوی دي په هغوی اپاکې وي بیبیانې هغې متعلق قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین قرآن وایي چې امهات المؤمنین پاکې دي خدای گواهی ورکوي چې پاکې دي او بیا هم وایي د پیغمبره برقه ورپسر خدای په اعتماد ده چې دا پاکې دي دا الله قرآن کې وایي چې دا پاکې دي پاکې او بیا هم رسول الله مبارک ته فرمایي پړونې ورپسر ستا په لور خور اعتماد دی وی با خو په شیطان په اعتماد نشته که نه وی که حسن بصري غوندې شخصیتي او رابع بصریږي غوندې ښځی چې د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونې دي او میانځ کې قرآن د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث درېیم به ورسره شیطان ښځه هغه ښځه ده چې حیا کې ده حضرت فاطمه ده
رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه هغه د میاشت راختلې ده نو بیا نه کتل نو بیا ورته فاطمه میاشت ختلې ده نو بیا ورته نه کتل نو بیا ورته فاطمه بچي میاشت کتلې ده وی بابا زه خو د دویمې درېمې شپې میاشت ته نه ګورم بچي ولې په دې وخت کې ورته سړي ګوري په دې میاشت زما د سړو نظر یو دی حالانکه که یو دیوال ته ښځه او سړي ګوري ګناه پکې نشته اسمان ته مونږ هم ګورو ښځې ورته ګوري او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه د کم دی لیکن دا د هغې حیا او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې وایي چې کله د ما جنازه وړی نو په ما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېدی او څادر به واچوی دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده وایي چې زما کفن باندې هم د چا نظر ولګي رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها وصامت شهرها او پنځه منځونه کوي او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخله دي او الحمدلله زموږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت زموږ د پښتنو ښځې ښه منځونه هم کوي شکر الحمدلله روجو کې د سړو نه ښه تکړه دي نفلونه هم کوي الحمدلله تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله او د خاوند ښه تابعداري چې خاوند ورته وایي داسې به نه دی بلکل به نه دی پوره د خاوند تابعداري کوي او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي که دا د سکول کې استاده ده نو په پړوني کې غریبه روانه ده که دا په هسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده مونږ خدا نه وایو مونږ خدا نه وایو چې ښځې نوکري نه کوي بلکل په پرده کې کولی شي زما ماشومان لولونو ته چې سړی سبق کوي نو ښه ده او که ښځه ورته سبق ووایي نو ښځه ورته زما لور خور ده چې سړی علاج کوي ښه ده او که ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې لور خور له دی انجکشن او ډریپ سړی خېږي نو ښه ده او که ښځه وله وخېږي مونږ خو وایو چې ښځه دې په پرده کې تعلیم د دنیا هم حاصل کړي او دین دې هم حاصل کړي ښځه دې په پرده کې سکول ته هم لاړه شي ښځه دې په پرده کې ډاکټر هم جوړه شي بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي ښه دا نه ده چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي زما د لور علاج وکړي مونږ خو د پردې قایل الحمدلله نو په پرده کې روانې دي خپل وجودونه الحمدلله پټ دي ښکاره نه دي او د خاوند تابعدار په جنت له به ځي او که بل رسول الله مبارک فرمایي جنت ته دیوی میں راجع سما میری مرضی زما وجود او زما مرضی نا 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 وجود دا اللہ دے مرضی بدا چاہی اللہ چی مسلمانی او کافری یا چی رسقو خی کوا دا پیشوگانو سر اسپو سر رو بے کوا دا سرو سر بربنڈا کردا چی صدی خو خی کوا یورپ والا نظام چلے او قبل نظام چلے دستریوم سواد تا سو کالا مخ کرے خبر حال تکی یو مولانا صاحب راته خبره کوله اسواد د حالات چې ټیک شونو د انجیوز دا ښځې راوتې وې نو د انجیوز یو جینۍ وه داسې هغوی خو بربنډې ګرځي که نه بربنډه دا معنا چې دا لستوڼې نی کټ کپس پتلونې چولي لاندې خپې ښکاري او دا ساښې ښکاري نو هغه یو بوډۍ ښځه په کور کې ناسته وه هغې سبزي مبزي پرې کوله دا جینۍ وردننه شوه نو جینۍ ورته وایي ترورې دا څه کوې وایي دا سبزي پرې کوم وایي سره پاړه وی سره پاره خو زه به مخورم پخه به کوم خاوند به مې مخوري نو زمیندار کور و کور کې غوا په خور ولاړه وه نو دا انجیوز والا جینۍ ورته وایي ای های ترورې ته د غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي ولاړه ده په دا کور کې به زړه شي مړه به شي او ته هم په دا کور کې زړه به شي مړه به شي غوا له دې هم خاوند ګیا راوړي او پی تیلي او تا له هم سبزي راوړي او پیدا درنه اخلي ته غوا کې څه فرق دی نیکبختې بار روزه بازارونه ووینه بار روزه فشارونه ووینه بار روزه په چکر یې لکه وړا ذات کا په کور کې ډوبه ناستی لکه د غوا په شا کور کې به مړه شي ختمه به شي چې دا خبرې کولې دی کې د دې کور والا خره رادننه شو چې خره رادننه شو هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي تا د خره کې زه پره دا خره هم ټول اوس په ډېرانونو ګرځي او ته هم په ټول اوس په ګنده مجلسونو ګرځي د خره غاړه کې پړی نشته چې کوم ځای شپه وکړو تا هم چې کوم ځای شپه وکړه دې هم بازارونه ولیدل او تا هم ولیدل نو زموږ ښځې خرې نه دي ښه الحمدلله دا پاک دامنه دي انشاءالله دا صالح دي انشاءالله دی به د دغې بربنډو ښځو په جال کې نه راځي که خیر انشاءالله هغې خو پرده وایي ظلم دی قرآن وایي قرآن ته ظلم دی هغې وایي نکاح هم ظلم دی نکاح ظلم قرآن وایي فنکحو او بغیر د نکاح هغې ته څه وایي زنا ورته وایي زنا
وی نکاح ظلم دی نو چې قرآن ته څوک ظلم وایي قرآن ته ظلم دی د خدای نیکبخت دی او وی مونږ به صرف د بچو وروړو مشینونه یوسف ماشاءالله نو زمونږ دا خو الحمدلله په خوشحالۍ بچي وروړو د دې خو چې بچی نه کېږي نو تعویض هم کوي او دعا هم کوي او ملا ته مې دعا وکړه چې ماله خدای بچی راکړي ولې ځکه دغه بچی به مسلمانې دغه بچی به قرآن خواني دغه بچی به ذکر کوي دا د مور پلار دپاره ملغلره ده څه چې دی ملغلره نو زمونږ دا خو شکر الحمدلله په بچو وروړو خوشحالېږي او دوی چې وایي دا چې څوک دا خبرې کوي هغه ښځه یادوم چې موږ د مشینان یو نو مه راوړی که نه خاوند ته روا چې یو د هغه راوړي که نه یو راوړه راوړه که نه په خاوند باندې دا اوس عقل دی دا سوچ دی مونږ دې له نوي پیدا چې مونږ په کور کې کار وکړو ښه نو مه کوه کور کار کوم ځای کار کوې جس کې نوکره شوې نو د 300 د سورلو خدمت کې د پردو خیر په لاره جارو یې په سړک دا خیر دی او کور کې خدمت نه کوې خدمت خو تا باندې څوک په زور نه کوي خپل بچي دې وله کې خپل خاوند دې وله کې روړي در په محبت یې کې په مینه یې کې په وهلو ټکولو کې نه کوي زمارونو دا یو لویه شوشه زمونږ په دې ملک کې روانه ده او دا بګنده یو څو ښځې دي د بار نه ورته انجیوز والا پیسې ورکوي دولت ورکوي او هغوی بربنډۍ او زناکارې ښځې دي بدعمله ښځې دي او هغوی دا یو شی خورو خوړول غواړي چې د ښځو د سړو تفریقه ختمه شي او د ښځو نه جامه لر شي او بربنډې شي او سړو سره یو ځای منډې ترړې وي او یو ځای ورسره خپل یارانې دوستانې کوي او زناکارۍ ورسره کوي خدای دې خفه شي پروا نشته کائنات دې خفه شي پروا نشته شریعت تابعداري دې ونه کو پروا نشته او چې زموږ د خوشحالۍ ژوند دا خوشحاله ژوند نه دی ګورې قسم په خدای نه پوهېږي دا خوشحاله ژوند نه دی خوشحاله ژوند دا دی چې زموږ د پښتنو ښځې تېرې کړې انشاءالله العزیز حیا او پرده چې خدای کوم شی انسان له خوښ کړی دی هغې کې خیر دی هغې کې برکت دی انشاءالله العزیز نو بهر کې دې کې څو بعضې خبرې د زنانو د پردې او د حقوقو پاتې دي که موقع پېښه شو نو آینده جمعه کې درته به بیان کړم خو موږ الحمدلله دغې ښځو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قرآن د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ د رسول الله مبارک د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ او که تاسو ځان ته مسلمانان وایې او د قرآن ته سپک ګورئ د قرآن تعلیماتو ته سپک ګورئ د پیغمبر حدیثو ته سپک ګورئ نو دا نفاق دی صرف د خولې اسلام دی دننه دا کفر دی زه امریکې ته او برطانیې ته چې زه خوښه یې هلته کوې مونږ له دا ښکلې خشته ماحول مه ګنده کوې دا خشته ماحول مونږ له مه خرابوې انشاءالله دې خرابولو ته تاسو مونږ نه پرېږدو مونږ د الله او د رسول د احکاماتو سړي پابند دي او ښځې پابند دي ښځو له حق ورکړی دی سړو له خپل حق د هر چا خپل انداز دی د هر چا خپل معیار دی د هغې مطابق به ژوند تېري الله یې زمونږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي او الله یې زمونږ دا لوڼه خویندې دا غلط کردار نه او د بدعملو نه په امن کې وساتي او کومې خویندې لوڼه چې زمونږ د پردې او د حیا لاندې کوم ژوند تېروي الله دې د دنیا او د آخرت ژوند د خوشحالو کې همارونو ګورې د آخر کې بیا درته وایم چې زنانو سره به ښکلې ژوند تېروې د شریعت مطابق به ژوند تېروې او د حیا ژوند به تېروو کې خیري انشاءالله العزیز ښه مولانا غنی الرحمن صاحب دا زمونږ د شاګرد دی په موضوع کې د هغه لور وفات شوې وه د دورې حدیث طالبه وه الله اکبر نو رب العالمین دی د هغې ماشومې مغفرت نصیب کړي او لویه صدمه د مولانا غنی الرحمن صاحب ته او د هغه ټولو بچو ته د الله صبر ورکړي فضل رب استاد بیمار دی زموږ د ملکزو استاد زوی دی فضل رب استاد یاسر دی پلار الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې په خپل فضل وکړي الله دې وله شفا ورکړي او دا وایي چې زما خور بیماره ده الله دې شفا ورکړي او شلګون کې د ادریس مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې بیمارانو له شفا ورکړي دې ملګري وي عمرې ته زړه کېږي الله یې ټول عمرې له بوتلی کړي دعا وکړئ الله زموږ په حال او دا بلا یې روا دا د عمر حیات څخه خبره وکړه عثمانزو مدرسه کې سبا نه بل ورځ د اتوار په ورځ باندې زموږ د دورې حدیث د طالب علمانو دستاربندي ده ټولو ته دعوت دی هغې کې شرکت وکړئ ښه د بخاري شریف په خیري حدیث به کې خیر انشاءالله او اختتامي دعا به مې انشاءالله او دا طالبان دي دا خو د پیغمبر مبارک وارثان دي د هغې په خوشحالو کې تاسو هم ځان شریک کې ورسره خوشحاله کړئ او دعا مو کوئ چې الله په دغه ورځ باندې باران نه کوي الله باران ودروي الله
ته موسم ستا لاس کې دی وریځ او باران ستا په لاس کې دي نو خدای ته باران بند کې او الله زموږ دغه طالبان دا بې کسه بې څوکه عاجزان چې دا یو اتا ته کالې تېر کړي دي رب العالمین دا ډک علم سره زړونه ډک کې واپسې کې د تقوا نه زړونه ډک کې واپسې کې او دې ټول اعمال قبول کې او خدای د درس او تدریس او د علومو د خورولو توفیق ورکړي او چې په جماعتونو کې ورسره چا مدد کړې وي په جماعتونو کې چا ډوډۍ ورکړي په جماعتونو کې الله دوی له رزق فراخه کې دا دوی د دواړو جهانو برکات نصیب وګرځولی کې او الله زموږ دا څومره دوستان وروڼه دي ته د خیر او د عافیت جور نصیب کې لرې لرې ځای نه زموږ د مانځله بیان له راځي مونځ فرض دی کېږي خدای درس اورېدو له راځي خدای دې له په ژوند کې او په یو یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي بیمارانو له شفا ورکړي روغ صحتونه ونه ورکړي او خدای چې چاته څه پریشانۍ په خوشحالو یې بدله کړي الله بې اولاد اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي خدای زموږ دا کشر کل دیندار او صالحان لوی کړي الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي د بربرتوب او د رسوایۍ نه پابند کې وساتي الله زموږ دا بیان چې څوک ګوري او څوک یې اوري بعد ډېر مسافر اوري زنانې اوري خدای جون کې رزق کې مال کې برکتونه واچي او ډېر خیرونه خوشحالۍ نصیب کړي چاته څه پریشاني دی الله تعالی معلوم دي هغه ور په خوشحالو باندې بدل کړي او الله دې خیر ورکړي د مخلص کلمه نصیب کړي